له تعصبه ډک محمود سیقل حمدالله محب او ډاکټر نجیب ته سپکاوی وکړ. درنو لیدونکو سلامونه، ویډیو راسره تر پایه وګورئ. حمدالله محب یو ځل بیا افغانستان ولړزاوه. د افغانستان خاورې دښمنانو باندې اور بل کړی ده. نن تازه د افغانستان یو له تعصبه ډکه څیره محب او ډاکټر نجیب پسې سپکاوی وکړ. له تعصبه ډک محمود سیقل چې یو وخت په ملګرو ملتونو کې د افغانستان استازی هم و، د ملي امنیت شورا سلاکار حمدالله محب او د افغانستان پخوانی ولسمشر شهید ډاکټر نجیب الله ته سپکاوی کړی ده. محمود سیقل وروسته له هغه په یو ټویټ کې پر حمدالله محب نیوکې کړې دي. کله چې حمدالله محب تېره ورځ پکتیا ولایت ته په خپل سفر کې د شهید ډاکټر نجیب قبر ته ورغلی و او هغه ته یې دعا کړې وه. محمود سیقل په خپل ټویټ کې لیکلی دی: له یو هیواد څخه عدالت ورک شي نو بیا د قاتلونو قبرونو ته ګلونه ایښودل کیږي. متصب توکم پالونکي او درغلګر ښه خلک بلل کیږي او هغه کسان چې هویت یې معلوم نه وي هغه د هیواد په کلیدي سیاسي او امنیتي بستونو مقرریږي او د هر څه د سولې تر نامه لاندې کیږي. د محمود سیقل له تعصبه ډک دغه پوسټ ته خلکو سخت غبرګون ښکاره کړی او هغه یې د بایسکل خطاب ورته کړی ده. ځینو خلکو بیا لیکلي دي چې د مسعود رباني فهیم او نورو مقبرو ته چې په جریبونو ځمکې ورکول کیږي په جوړولو ډېر زیات مصارف کیږي، هغه مهال بیا د سیقل غونې خلک خولې چوپې وي. خو کله چې په وطن د یو مین بچي د قبر د جوړولو خبره کیږي نو دا له تعصبه ډک خلک راښکاره شي. په دې لړ کې د اطلاعاتو ته د لاسرسي کمیسیون کمشنر او د هیواد نامتو انځورګر حمدالله محب هم سیقل ته خپل غبرګون ښکاره کړی ده او حمدالله محب یې یو انځور یې جوړ کړی ده. حمدالله محب له یاد انځور سره لیکلی دی: محب د ګریټ اوس یې سیقل ته په ټویټر ډالۍ کړی. ورته ووایي چې که تا پراټې او شودې خوړلې وي نو نن به دې ویښتان لکه د محب صاحب ښایسته وه. درنو لیدونکو، تاسو د سیقل دغه خبرو ته څه نظر لرئ؟ نو له موږ سره حتما په کمنټ کې پرېږدئ. که ویډیو مو خوښه شوي نو لایک کړئ او که چیرې غواړئ چې ورته تازه او پیښو واقعو څخه ډېر ژر په لنډو کې خبر شئ نو بیا زموږ چینل سره سبسکرایب کړئ، ویډیو سره شیر کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی رب سپارمه.